Okay, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Most welcome to a new chapter, file system and partition style. It's very important. ډېر مهم ټاپکس به په دغه چپټر کې موږ کور کوو. فایل سیسټم او پارټیشن سټایل دواړه اهم ترینه موضوعګانې دي. نو راځو دې ته چې فایل سیسټم څه ته ویل کېږي او دا چېرته پروت وي چې شي لپاره استعمالېږي. صحیح ده؟ File system is the method used to organize and store files on a partition or storage device. It determines how data is stored, accessed and managed. ساده پښتو کې ته وایم فایل سیسټم ګوره ته به سټوریج میډیا لرې به یې که نه به لرې. سټوریج میډیا په هر هغه څیز چې په هغه کې ډیټا ساتل کېږي، که هغه ستا میموري کارډ دی، که هغه ستا یو ایس بي ده، که هغه ستا ایس ایس ډي هارډ ډسک دی، که ایچ ډي ډي هارډ ډسک دی، که هغه ستا سره سی ډي ده، که هغه ډي وي ډي ده، که هغه بلوري ډسک دی، ایوریثینګ چې هغه ډیټا ساتي هغې ته موږ وایو سټوریج ډیوایس یا سټوریج میډیا. اوس په دغه سټوریج ډیوایس یا دغه سټوریج میډیا کې دا ډیټا ساتل که چیرته فایل سیسټم موږ سره نه وی نو مشکلات به ډېر زیات وی. ګوره د فایل سیسټم یو ښه مثال درکمه. عموما تاسو به کتابونه کتلي که نه، یو کوچنی کتاب خو خیر فور ایگزامپل یو 1000 صفحې کتاب هغه فهرست لري که نه لري کنټینټ. دا فهرست یې څه دپاره ورکړی دی چې ته د محتوا لپاره چې ته په ایزي توګه معنې هر ټاپک چې ستا خوښ چې هغه ځای ته لاړ شي. ستا ټاپک خوښ دی ودې کتو دا ټاپک دلته پروت دی مستقیما 200 صفحې ته هر څه شمارې ورکړي وي د ده په خاطر چې ته ایزیلی هر ټاپک آیډنټیفای کړي او پیدا یې کړي. هوبهو فایل سیسټم همدغسې فهرست دی د دې ټول ډیوایس. ګوره without file system a storage media would be a big mess. که چېرته موږ سره فایل سیسټم نه وی یو سټوریج ډیوایس کې چې څومره فایلونه پاتې دي دا به یو ډېر ګډوډي به وی پکې څه به وی. که چېرته هر څیز په هر ځای کې پروت وی د سره ټریک نه وی، ټریک معنی لار او طریقه، نو بیا به ډېر زیات مشکلات جوړ شوي. فور ایگزامپل یو 3 چته ودانۍ ده او په دې کې فور ایگزامپل هر چت کې لس اتاقه دی، 10 اتاقه شو د 10 اتاقه کې فور ایگزامپل مختلف شیان تایخي دي. نو که چېرته تا ته هر څیز ځای نه وي معلوم او ته غواړې پیدا کړې دا به ډېر زیات سخته نه وي، خو تا سره به ټریک وي. فایل سیسټم لنډ مثال درکړم. نو فایل سیسټم به څه کار کوي چې دغسې د هر اتاق په حق ځان سره معلومات ساتي چې په کوم اتاق کې څه پراته دي او بیا په کوم ځای کې په هغه اتاق په داخل کې کوم ځای کې څه پراته دي. دغه ته ویل کېږي فایل سیسټم. یعنې فایل سیسټم کې ته دا یو غټ دفتر دی او د هر فایل په حق ځان سره معلومات ساتي. صحیح شو که نه؟ نو فایل سیسټم موږ سره دا مشخص کوي چې کوم فایل په کوم ځای کې پروت دی، د هارډ ډسک په کوم حصه کې پروت دی، دا ځان سره ساتي. اوس یې ته مخکې نور هم بیا کلیر کوم. A file system is the underlying structure. ګوره دا فایل سیسټم ګټه ده. تاسو په یو ځای کې ولاړی وئ، یو فولډر مو جوړ کړو خان، بل فولډر خان جوړوی شئ. درته وایي چې ما ځان سره یو فولډر د خان په نامه ساتلی دی چې دا خان فولډر ما سره دې ځای کې پروت دی. نو ته څنګه بل خان فولډر جوړوې؟ زه به دفتر کې څنګه انټري وکړم؟ یو څه به ډیفرنټ وي. لکه یو تاسو کوی شئ د خان په نامه خان ډاټ ډي او سی ایکس جوړ کړئ چې د ورډ فایل دی. کوی شئ چې همدغه ځای کې خان ډاټ پی پی ټي ایکس هم جوړ کړئ ځکه هغه فایل ایکسټنشن چینج دی که نه چې دا نیم هم سیم وي او فایل ایکسټنشن هم سیم وي. نو هغه وایي دا څنګه یو بل نه زه به یې ډسټنګویش کړم چې کله یو کس مانه یو څیز وغواړي چې خان راکړه نو زه به یې ورډ دغه دوه دانې دي نو بیا زه کوم یو ورکړم؟ دا د دفتر کې ځان سره بیا هغه انټري نشي کولی. صحیح ده؟ نو فایل سیسټم چې دی دا موږ سره په کمپیوټر کې په هر سټوریج میډیا کې وي، سټوریج میډیا کې پروت وي. Computer use particular kind of file system to store and organize data on the media such as hard drive, CDs, DVDs. د هر یو کې د ډیټا منظم کول کار د چا دی؟ د فایل سیسټم. A file system work like an index of database. د فایل سیسټم نه دی دا لکه د ډیټابیس کې څنګه انډیکس دی دغسې کار کوي. containing the physical location of every piece of data on hard drive. ګوره تاسو به انشاءالله وروسته بیا ډیټابیس ته ورسېږئ. هر څیز موږ سره انډیکس لري. چې لري په ډیټابیس کې انډیکس لري. زه به ته لنډ مثال درکړم. دې خوا د شمارو ته ګورئ د یو نه واله تر 30 پورې دې خوا صرف انټري کوم څه کوم فور ایگزامپل انټري کوم. نو دا انټري چې دې خوا پروت دی اخوا انډیکس ورسره پروت دی که نه دې ځای کې پروت دی خان. دا فور ایگزامپل تاسو نه پوهېږئ موږ میټا ډیټا لرو. څه لرو؟ یو ستا ډیټا ده یو بل میټا ډیټا ده. ته چې څنګه یو نوټفیډ فایل کریټ کړي که نه او څه پکې ولیکي دا خو ستا ډیټا شوه. د دې نوټفیډ فایل شاته میټا ډیټا جوړېږي. هغه میټا ډیټا کې څه وایي؟ دا نوټفیډ فایل څه نومېږي، کوم یوزر جوړ کو او د هارډ ډسک کومه حصه یې نیولې ده
دا ټول ډیټا دا ځان سره ساتي. د چرته پروت دی او نه څوک دی کوم یوزر په کومه توانایي لري ریډ رایټ د هر څه ځان سره ساتي. نو ته د یوازې دا ډیټا ښکاري خو شاته د میټا ډیټا هم پرته ده. نو ته خان ډیټا ده خو ځان سره اکچولی د هارډ ډیسک شاته څه ساتي څلور په څلورم انډیکس باندې ما سره د خان ډیټا پرته ده په ایکسل پروګرام. نو تاسو سره چې د وروره شاته څه وي انډیکس پروت وي انډیکس دا ډیټا دا انډیکس کوي ښه. او فایل سیستم اوس دا ته وایي دا فایل سیستم په دې سټوریج میډیا باندې کوم وخت کې ورچول کیږي؟ دا عموما د جوړېدو په وخت کې پرې اچول کیږي. خو اکچولی تاسو کله نوې هارډ ډیسک واخلئ بیخي جدید نه وي دا یو مستعمل وي هغه ډرایورونه ټول ان الوکیټ وي شوي ان الوکیټ وي. نو یو ځل به ته دا فارمیټ کې فارمیټ سره ته نه پوهېږي ښه چې کله ته فارمیټ کوې تاسو فارم نه دی کړی فارمیټ سربر وګورئ ته وایي چې ته د هارډ ډیسک فارمیټ کوې د یو اس بي فارمیټ کوې خو د باندې ته کوم فایل سیستم بیا ور اچوي. نو دغه فارمیټ په وخت کې ته ویل شي چې ان ټي فیس کفیټ کار رقم. نو دا د فارمیټینګ پر مهال څه کیږي فایل سیستم ته کوي چې ما ته دا وایي چې دا فارمیټ کا له دوه وروسته چې دی د سټوریج میډیا کې د چې اچول کېدل کانټینټ ډیټا اچول کېدل نو تی ځان سره په کوم شکل ریکارډ اخلا. نو فیټ یو رقم ریکارډ اخلي او انټرفیس بل رقم ریکارډ. صحیح شو. فایل سیستم اوس فایل سیستم سره پر استعمالېږي. فایل سیستم د دې لپاره استعمالېږي چې د سټوریج میډیا نه ډیټا ولولي او وایي چې ریډ رایټ سکسسفولي. Without file system, information placed in a storage area would be one large body of data with no way to tell where one piece of information stops and the next begins. اوس په تاسو وروسته انشاءالله معلومات ډېر چک کوي. وایي بغیر د دې نه چې موږ سره فایل سیستم موجود وي دا ډیټا به ټول یو غاټه باډي وي او هېڅ چا ته هم پته نه لګېدلی خپل د اپریټنګ سیستم ته هم پته نه لګېدلی چې یو فایل کوم ځای کې ختمېږي او بل فایل شروع کېږي. او د فایل سیستم نه دی د عموم موږ سره د اپریټنګ سیستم یو مهمه برخه ده چې شي اوس به وایو چې هر اپریټنګ سیستم ځانته فایل سیستمونه لري. by separating the data into individual pieces دا چې دا ډیټا کوچنۍ برخو ته ویشل کیږي and giving each piece a name او هر یو پیس ته خپل د ځان یو نوم ورکوي the information is easily separated and identified. دا معلومات یو بل نه جلا کیږي. the file system determine هر یو فایل سیستم موږ دا شان ټاکي partition size به څومره cluster size به څومره maximum drive size به څومره او the maximum file size به څومره. مشکل خو نه ته دې پورې دا موږ څه دا مشخص کوي چې دا مشخصات یې اوس وروسته موږ وایو. دلته مې لیکلي که نه چې فایل سیستم چې دی لکه ټیبل اف کنټینټ دی یو بک فهرست دی. صحیح ده. ګوره دا فایل سیستم دی فور ایگزامپل موږ سره تا یو د ټي ایکس ټي فایل جوړ کړو د نوټ پیډ نوم دې ورته ورکړو ټو ډو دا ټي ایکس ټي دې کې تا لیکل وکړل تا ته همدا یوازې دا فایل ښکاري خو ته چې څنګه دا فولډر کریټ کو د شاته چې کوم فایل سیستم دی هغه خپل غاړ دفتر راخلاص کړي انټرفیس دفتر راخلاص کړي و یو فولډر جوړ شو د ټو ډو دا ټي ایکس ټي په نامه اس ډایرکټري یو معلومات ځان سره ساتي. دا فولډر دی که نه یو فایل دی؟ نو دا یو فایل دی فولډر خو نه دی که نه. دلته اوس لیکلي نو کریټډ په کوم تاریخ جوړ شو لاست موډیفاید وروسته پکې کوم چینجز شوي په دې تاریخ کې اخر کې چینجز شوي بلاکس فکر مو شته هارډ ډیسک کې څومره ډېر بلاکونه وي نو اوس دا ځان سره ساتي چې کوم بلاک 1 2 3 درې بلاک یې نیولي پر تاسو ما مخکې مثال کړو چې درې منزلو کې کوم اتاق کې په کومه خانه کې الماری ده په کومه خانه کې پروت دی هر څیز یې ښایي. نو ګوره ته وایي چې 1 2 3 او فایل سیستم دی ښه دې ته انډیکس وایي. ګوره دا انډیکس دی کله چې دا اپریټنګ سیستم ته په دې سیس کلیک وکړي دا رالولې نو دې ځای ته معلومیږي چې هلکه لاړ شه د هارډ ډیسک 1 2 3 بلاک ته لاړ شو دا ځای او دا خو لږ معلومات دلته راغستل شوي دي کې نور معلومات هم ورسره اونر یې څوک دی څوک په کوم پرمیشن لري دا ټول معلومات ورسره خیال شته هر فایل لپاره دی. ګوره اوس میوزیک ته میوزیک اس ډایرکټ دا فولډر دی و یس فولډر دی او بیا دې په داخل کې ته وایي چې دا کوم بلاک یې نیولی شپږم بلاک یې نیولی. دلته بیا وګوره خیال شته دلته میوزیک فولډر دی که نه دلته بیا یوازې دلته ډي آی آر ډایرکټري روټ ډایرکټري راخلاصه کړې ده او دلته بیا کوم ډایرکټري راخلاصه کړې ده د میوزیک یعنی دې میوزیک فولډر ته ورننوتی دی. د میوزیک په فولډر کې بیا ګوره بیټ ډاټ ام پی 3 دا ډایرکټري ده نه کوم تاریخ باندې جوړه شوه لاست موډیفیکیشن پکې کوم بلاک یې نیولی دی اوس مو فایل سیستم وپېژنو. فایل سیستم د دې لپاره استعمالیږي چې یو سټوریج میډیا کې هر څه منظم دلته د ټول زموږ پوهنتون کې ادارې شته که نه څه خرچه کړی دی یا آیا داسې نه شو کېدلی چې ټول پوهنځی یو ځای وي ګوره هر پوهنځي ته یې بېل نوم ورکړی دی بیا هر پوهنځی خپل رئیس لري که نه تر څو دې لوکل ځان منیج کړي بهر نه به د پوهنتون رئیس منیج کړي
همدلته د پوهنتون رئیس به یوازې ځان نه پرې غوستی زموږ په کمپیوټر ساینس پوهنځي کې 2 څانګې دي هر څانګې ته امیر ټاکلی دی چې زه خو دواړه نه شم ته خپله څنګه کنټرول کا ته خپله څنګه کنټرول کړه زه به تاسو کنټرول کړم هغې بیا خپله صنفونو کې نمایندګان لري که نه لري دا داسې هیرارکي سیسټم دی نو دا به داسې ته منې ځکه بیا دا پوهنتون ډېر ښه روان ځکه هر کس خپل مسؤلیت مني نو فایل سیسټم هم داسې دی که نه که د فایل سیسټم نه ډېر به مشکلات وي فایل سیسټم اکچولي ټول فایلونه منظم کوي چې هر څه سم او برابر لاړ شي ګوره ډېر سمپل یو فایل چیرته پروت دی کومه برخه یې نیولې ده څوک چا جوړ کړی دی څوک پرې کومه توانایي لري د هر فایل چې کوم دی په هر معلومات دي نو وروسته به مونږ ووایو کله چې مونږ نه یو فایل ډیلیټ شي مونږ یې ریکوري کوی شو که نه هغه څنګه وروسته بیا انشاءالله په هغه باندې خبرې وکړو نو خبره تاسو دومره زده کړل چې هر فایل شاته میټا ډیټا لري په دې پوه شوئ هم د دې فایل که د تاسو سره یو فولډر دی که یو ورډ فایل دی د شاته یو بل فایل جوړوي اکچولي ډیټا شاته بهایند هغه کې دا معلومات وي چې دا فایل چیرته پروت دی که داسې نه ده اوس سټوریج ډیوایس کیپیسټي خبره ده ستاسو په میموري کارت کې فایل سیسټم دی که نه پروت دی بالکل یو اس بي کې هم شته نو دا فایل سیسټم په هکله لږ معلومات دلته لږ دا دي چې سټوریج ډیوایس کیپیسټي یا سټوریج میډیا کیپیسټي ستاسو میموري کارت عموما 14 جی بي وي که نه خو 14 ښایي یا 14.5 جی بي دا ځینې د چیز دپاره استعمالېږي اوس دلته وایو ایوري سټوریج میډیا یوز ا فایل سیسټم هر یو سټوریج میډیا به یو فایل سیسټم استعمالوي که نه چې تر څو څه وشي چې د فایلونو منظم آفرین چې په دغه سټوریج میډیا کې به دا معلومات څنګه منظم ساتي د فایل سیسټم itself requires some space on the storage device ګوره دا فایل سیسټم چې ته کله فارمیټ کوې که نه ستا فکر نه ته فارمیټ کوې که نه بله تا انټرفیس انتخاب کړی مانه ته د سټوریج میډیا ډیوایس ته انټرفیس ورلیږي چې مانه دې معنی ته ډیټا ساته په انټرفیس فارمیټ کې یعنې انټرفیس فایل سیسټم به یوز صحیح ده نو دا په دې سټوریج میډیا کې ځای نیسي که نه ځانګړی دفتر دی دفتر دی دا ځای نیسي نو requires space on the storage device to store file metadata the فایلونو metadata به ځان څه ساتي directory structure به ځان څه ساتي and other essential information نو ځکه لږ زیات به دا هم نیسي this overhead reduces the usable storage capacity of the storage media هغه storage capacity ستا څومره میډیا ده for example 4 جی بي د هغې نه ځکه راکمېږي چې دا فایل سیسټم خپله هم ځای نیسي که نه when you format a storage device کله چې ته یو storage device فارمیټ کړي a small portion of the storage space is reserved for the file system یو څه برخه یې د فایل سیسټم دپاره وساتل شي to keep track of files in their location ځکه چې فایلونه ټریک ځان سره وساتي ټریک څه معنی لاره additionally همدارنګه the operating system may also reserve some space for file system files کېدای شي ځینې برخه د فایل د سیسټم فایلونو دپاره وساتي او ځینې and other purposes نور برخو دپاره چې هغه ورته نور هم د سټوریج کیپیسټي راکمېږي مشکل خو تر دې پورې نه اوس چې مشکل نشته اوس دلته راځو ځینې مشهور فایل سیسټمونه وایو فایل سیسټم ما ویل چې هر سټوریج میډیا چې ځان سره ډیټا ساتي هغه به حتما یو فایل سیسټم لري که نه به لري اوس وایي فایل سیسټم ایگزیسټ اون هارډ ډرایو فایل سیسټم په هارډ ډسکونو کې هم شته په پین ډرایوونو کې هم شته یعنې یو اس بي ګانو سی ډي ګانو ډي وي ډي ګانو کې هم شته او په هر رقم سټوریج میډیا کې شته most data storage device have array of fixed block sometime called sector and file system is in charge of indexing the media so it is known where and what each file is تاسو ما هارد ډیسک هغه دغه خو کنه چې سیکټر دی په کې ټریک دی او بلاکونه دی بیا پک سایز بلاکونه دی چې یو بلاک مونږ تقریبا سلور بایټ او کنه یعنی سلور کې بي کېدو نو وې د ستا چې فایل سیسټم دی د دې لپاره دی چې د هر فایل انډیکس کی انډیکس یو نمبر ورته ورکړي چې دا فایل ډیټابیس باندې چیرته پروت دی چې هغه ته بیا لاړ شي ورته صحیح ده اوس راځي مشهور فایل سیسټمونه کوم چې وینډوز اپریټینګ سیسټمونه دي چې مایکروسافټ جوړوي په دې کې مشهور فایل سیسټمونه دي یو فیټ دی چې به فیټ 16 هم پکې شته 32 هم پکې شته او ان ټي اف اس یو بل فایل سیسټم هم دی لري هغه ته موږ وایو ایکسپیټ چې شي چې ای ایکس د مخکې لیکل کېږي چې هغه وروسته وایي چې په استعمال صحیح ده دغه فایل سیسټمونه ایکسپیټ پیټ 16 or 32 او ان ټي اف اس دا چیرته استعمالېږي ایچ اف اس پلس او اے اف اے فی اف اس دا چرته استعمالېږي په میک اپریټینګ سیسټم کې ای ایکس 2 ای ایکس ټي 2 او ای ایکس ټي 3 دا په لینکس اپریټینګ سیسټم کې استعمالېږي او کوم چې موږ سره
د سیډیان دي ډیویډیان دي بلوری ډیسک دي اپټیکل معنا اپټیکل باندې کار کوي خبر هغه کې چې استعمالېږي ISO شپږ نوي شپېته دا یو فایل سیستم دی CDFS او UDF دا په اپټیکل میډیا کې استعمالېږي خو اوس چې ډېر استعمالېږي ګوره دا یو DVD د څه دی CDFS دی C کمپیکټ ډیسک فایل سیستم دا CDFS بیا عموما کوم CD DVD چې CDFS وه هغې نه یوازې لکه د وینډوز کې څه ته واخیستو CDFS وه نو CDFS داسې فایل سیستم دی چې هغه ریډ اونلی دی څه دی یعنې ته دین یوازې وینډوز کوی شي بس نور څه ته نشي کوی اکثر وخت مونږ ځینې کیسټونه هغه ایمیج هم نشو اخیستلی ښه مونږ کتلي دا عملاً ځکه هغه CDFS وي صرف ته کوی شي بس خو UDF چې کوم دی یونیورسل ډیسک فایل فارمیټ فایل سیستم چې دا دې نه هر څه کېږي ریډ او رایټ دواړه دی نو ګوره دلته د وینډوز په مخلوقاتو باندې خو مونږ خبرې کوو ځکه زموږ سر و کار د سره دی خو د نو تاسو دلته دا زده کوئ میک اپریټنګ سیستم ځان ته فایل سیستم لري چې هغې ته HFS پلس وایي لینکس کې EXT2 3 4 پوره اوس راغلی صحیح دا داسې او په اپټیکل میډیا کې چې کوم ISO خو اوس نه استعمالېږي کوم چې عام دي CDFS دی او UDF دی مشکل خو باندې تر دې پورې دا ایکسپرټ چې دی که نه دا به خبرې چې دپاره استعمالېږي او ایکسپرټ دا هم وینډوز والا دی it is useful if you are sharing external drives between Windows and Mac computer ګوره د دې اوس یو پټه ښېګڼه درته کوم چې دا NTFS دی که نه NTFS من متوجه نه یاستئ ښه زه یو بل فایل سیستم هم زده کوي بیا NFS فایل سیستم څه شي نیټورک فایل سیستم دا په سرور اپریټنګ سیستم کې استعمالېږي څه شي سرور NFS file system are hosted on a server and enable the client to access direction in files over the network as if they were stored locally مونږ عموما تاسو وروسته فایل سرور ولرئ موږ د دې کمپیوټر نه د کلاینټ کمپیوټر نه سرور کمپیوټر کې هر څیز ذخیره کوي هم شو زما فایلونه هلته ذخیره دي او زه بیا د هغه ځای نه دلته ګوره د NTFS فیډ دا خو دلته لوکل کې زما په دې هارډ ډسک کې فایلونه ماته منظم کوي که نه اوس NFS دا کار کوي چې اور د نیټورک زما فایلونه هلته په سرور کې پراته دي یو ځای ته راخلم او چې دلته خلاص کړی مو د تغییر پکې کوم صفتېږي هلته دې لپاره بل نوي فایل سیستم ته ضرورت شته که نه هغې ته وایي NFS نیټورک فایل سیستم صحیح ده اوس ایکسپرټ ته راځو ګوره دی اوس به لږ خبره وروسته هم راځي خو مخکې د مخکې نه به یې وکړم صحیح ده یا که وروسته یې وکړم زه اوس یې کوم اوس یې داسې کوم چې تاسو به میک اپریټنګ سیسټم لرئ که نه تاسو به وینډوز هم لرئ دې کمپیوټر کې میک دی او بل کمپیوټر کې وینډوز ده تاسو USB راواخیستله دا USB به یو فایل سیستم لري که نه خو تا NTFS کړو ته څه فایل سیستم دی ورته څه کړو NTFS دی کړو نو په وینډوز کې خو به کار کوي ښه صحیح خو میک اپریټنګ سیستم چې دی خو NTFS نه پېژني که نه صرف لږ ورته ورپېژندل هغه څنګه هغه داسې چې یو USB NTFS وي که نه په NTFS باندې فارمیټ وي او تا دا ویوړله او په میک اپریټنګ سیستم کې دې ور واچوله اخلي خو یوازې به ریډ اونلی من هغه USB کې چې څه وي هماغه کار کولی شي هلته بس هماغه کار هماغه څیز ترې لوستی شي بل څه پکې نشي کولی دلته باندې کړي دی NTFS partition are typically read only on Mac NTFS داسې یو ډرایو داسې یو هارډ ډسک چې NTFS باندې فارمیټ دی چې تا میک کمپیوټر ته ولګو هلته به یوازې ریډ اونلی نو بیا څه وایي when drive is formatted on a Windows system with expert it will be read write when accessed from Mac کله چې expert به دواړه توانایي لري څنګه معنا دا چې میک هم پېژني وینډوز هم فولي پېژني معنا په میک کې پې ریډ هم کوی شي رایټ هم کوی شي په وینډوز کې هم پې کوی شي نو دا د دې لپاره عموما جوړ دی ایکسپرټ وروسته بیا موږ بیخي ډېرې خبرې کوو چې عموما د کوچنیو دغه لپاره جوړ دی راځئ ما چې پوره خبرې پرې وکړو تاخر تاسو ته مې دغه هم ورکړی دی چې څه شی اساینمنټ خو زه اوس ووایو نو څه به وکړو ګوره پیټ هم دا کار کوي ښه پیټ ډېر پخوانی اپریټنګ سیسټم دی دغه دا فایل سیسټم دی په بخښنې سره چې دا هم ګوره څه شی سپورټ لري پیټ هم میک اپریټنګ سیسټم کې فولي سپورټ دی هم وینډوز کې ښه اوس فرق دا دی ښه چې د پیټ نه وروسته ایکسپرټ راغلی ځکه ایکسپرټ معنا دا ایکسټینډډ پیټ خو پېژنئ که نه فایل الوکیشن ټیبل اوس به یې وپېژنو خو صحیح خو دا ایکسپرټ چې د پیټ نه وروسته راغلی تقریبا 2006 کې راغلی دی صحیح ده مشکل خو به نه اوس ته ماته دا ووایې که نه چې فیټ راغلی و
او بیا پاګه پس انټرفیس راغلی صحیح ده فیټ ځینې مشکلات درلودل اوس انټرفیس چې کله زه یو یو اس بي انټرفیس باندې فارمیټ کما دا ډېر مهمه خبره ده سره نوٹ کړئ او بیز میک اپریټینګ سیستم کې چې نوغه به څنګه یوازې ریډ اونلی وي خو کپېټی کما بیا به ریډ رائټ دوانې پیټ کې ښه پیټ کې به نه یوازې پیټ کې هم دا کار شته اوس دا وایي چې ایکسپیرټ به ول راته ضرورت دی فکر مشته چې پیټ کې ز دوانو کې کوي شم نو ایکسپیرټ ته به راته ولې ضرورت دی استاد کدا یوز به موږ د میک اپ اپریټینګ سیستم هغه په بل کې واچو لینکس څه وایم پیټ چې وکنه پیټ او ایکسپیرټ تقریبا سره شان دي ګوره آفرین دي نو ته ګوره پیټ دی خو ایکسپیرټ دی ایکسټینډډ دی لږ پکې تغیرات راغلي اوس د پیټ نیمګړتیا به ته ویل تراشه ګوره میکسیمم فایل سایز دی کې څومره دی 14 ایگزابایټه معنی یو فایل یو دانه فلم چې 14 ایگزابایټه پوری دې کې ساتل کیږي راشه میکس والیوم سایز څومره دی 130 پیټا بایټ یو سلو معنی یو دانه والیوم یو پارټیشن چې ته جوړوي شي 130 پیټا بایټ پوری د جوړوي شي خو خبرې فیټ ډیر کم دی نو اوس مزه خلاص شو It is a newer file system developed by Microsoft designed to overcome the limitation of FAT. یعنی کارونه زیات د FAT غوندي دي خو FAT کې تغیرات دي ګورل تراشه XFAT is compatible with both Windows and Mac operating system making it versatile choice for cross platform file storage. This is storage device د سره چې cross platform دی cross platform سمانه Windows کې استعمالي الته په Mac کې استعمالي الته په Linux کې استعمالي نو دا بیا XFAT استعمال کا پیټ مې استعمالو ځکه پیټ مشکلات راځي ولا پیټ پیژنو به تاسو XFAT مو پیژنئ صحیح شو دې پر خبره کلیئر ده کنه اوس برا شو پیټ تا فیټ یو فایل سیستم دی چې دی فایل سیستم دی چې د چې پر سټینډ دی فایل allocation table دا معنا ده the file allocation table is used by the operating system to locate file on the disk دا فیټ دې په استعماليږي ښه چې دفتر دی کنه ځان سره پکې معلومات ساتي صحیح ده A file may be divided into many sections and scattered around the disk due to fragmentation. دا ځینې وخت کې فایلونه موږ سره فریګمنټ کیږي مشکل نشته نو فیټ څه کار کوي د دې فایلونو چې کله فریګمنټ کیږي د ځان سره معلومات ساتي کنه لکه یو په یو بلاک کې پروت دی بل بيخي په ووم بلاک کې پروت دی بل په 2 کې پروت دی او دا ډېر په خوانه دی فیټ ښه in DOS system PET is stored after the boot sector دا هغه DOS operating system کې راغلی ښه او BET sector boot sector پسې وروسته دا پروت و the file system has been used since the advent of the PC دا هغه وروسته را استعماليږي او په PET کې دوه غټي ورژن موږ لرو چې یو FAT 16 دی FAT 12 هم پکې و خو هغه موږ تیرو FAT 16 او FAT 32 سور د PET ګټو ته وګورئ دا د FAT ګټې دي چې FAT is compatible FAT چا سره compatible دی Windows سره Mac operating system او Linux سره معنا cross platform کې استعمالوي شي اوس مې PET پیژندو چې په هر په دیوانو کې اویلیبل دي اوس دا چې ایکسپرت ته ولې ضرورت پیدا شو هغه اوس تاسو خسي پیش البته موږ مخکې لاړو اوس به پیشي PET مو پیژندو بل PET چې د پر ډیر مهم دي استعمالي خبري USB flash drive کې دي استعمالي USB نه دي memory card کې external hard disk کې portable media player such as MP3 کې وزه توایم چې دلته ډیر زیات مهمه خبرې تاسو باید ډیر زیات ته متوجه شئ تر دې پر خبره کلیر ده اوس برا شو انټرفیس ته چشته انټرفیس ته انټرفیس معنی دا نیو ټیکنالوژي فایل سیستم چې دا اوس ډیر سټانډرډ دی ښه دا تقریبا په کوم ځای کې وینډوز XP کې راځي تقریبا 97 کال کې او دا غین راوسته وینډوز 10 7 XP د ټول کې استعماليږي صحیح شو دلته چې څه خبر لیکلې دي دا چې انټرفیس ځنې ښېګڼې لري چې لري ښېګڼې لري اول تاسو ته په ځپه دي کې وایم چې فرق یې څه کوي صحیح شو اول ته دا خبره تاسو واخلئ ځان سره چې کوم انټرفیس دی کنه دا به ریډ اونلی یعنی یو سیس انټرفیس کې ریډ اونلی و چرته میک کې ولینکس کې نو ته به مجبور یې چې تھرډ پارټي سافټویر وکړې لکه میک کې به ته مجبور یې چې فاراګان انټرفیس وکړې او په لینکس کې ته مجبور یې چې انټرفیس 3G وکړې نو دا مشکل دی لري صحیح شو الله نه چې کوم خبر دا اوس بیا وایي مشکل وبني اوس به کمپیریزن وکړو کمپیریزن وکم ګورې راځي ته اوس وایي چې فیټ نه خبره ولې دغه ته لاړه انټرفیس ته لاړه فایل دوه ساتي دوه معلومات ځان سره ساتي کې نه ساتي ور راځي اوس پاک ته وایم فیټ 16 نو قاری صاحب محترمه سهیلا په PET 16 کې با
یو فایل چې تا اچو یو ځای کې باید یو فایل د 2 جی بی نه سایز دی نو ګوره کله یا ساتي کله چې تاسو یو اس بي کنیکټ کړله یو فایل مرته لګو 2 جی بی د ته ویل چې this file is too large به فیشي معنی دا فایل ډیر غټ دی الته یې نشم ساتلی فایل سیستم ګوره دا سیستم یې دی ورډ فرین ګوره فایل سیستم خو ځان سره معلومات ساتي چې دا فایل کوم ځای کې شروع کوم ځای کې پروت چې 2 جی بی نه فایل زیات شو وای دا ریکارډ ځان سره نشم ساتلی دا خو پوره صوبه ده 2 جی بی نه زیات شو ګوره مشکل دی کنه ها میکسیمم والیوم سایز تاسو پارټیشن جوړوي کنه اوس به ته پارټیشن جوړ کوم فور ایگزامپل کله تاسو یو پارټیشن جوړوي 2 جی بی ځای ته ورکړئ پارټیشن نه سمپل یو والیوم ګوره او شرینک چې کله مونږ 10 جی بی ځای بیل کو د 14 جی بی نه به والیوم زیات نشي جوړوي فیک 16 کې مشکل دی کنه او نو نسوات یا کال کې راغلی بیا فیټ 32 راغلی پسې ګوره 2 جی بی نه فایل سایز څومره شو 4 جی بی ته او میکسیمم والیوم سایز څو شو یعنی یو پارټیشن ته جوړي وینډوز کې به 2 جی بی 2 جی بی نه به یعنی یو پارټیشن به 2 جی بی نه زیات نشي کوي او د 2 ټی بی نه په نور اپریټینګ سیستمونو کې او نو شپږ نوي کال راغلی بیا نو بل اخر انټرفیس راغلی ګوره د دې مشکلاتو حل د لپاره انټرفیس راغلی ځکه دا نور حل کېدل غوښتل هغه دا 16 ایکسابایت معنی یو فایل 16 ایکسابایت سایز ولري او دغه مونږه سوالې د کې چوي شو او میکسیمم والیوم سایز 255 ټی بی او 1993 کال نه راغلی د وینډوز NT 3 نو ګوره دا انټرفیس هم دې لپاره راځي چې دا فایل دا مشکلات را حل کړي اوس ګوره صحیح د انټرفیس خو د دې لپاره راغلی ګوره انټرفیس 93 کال کې راغلی دا موږ ایکسپرټ ول 2006 کال کې راغلی دی اوس انټرفیس کې خدا مشکل دی چې کراس پلیټ فارم نه دی کنه مختلف اپریټینګ سیستمونو کې کار نه کوي او دا فیټ ګور دا فیټ ولې مختلف اپریټینګ سیستمونو کې کار کوي خبرې میک هم کار کوي لینکس هم کار کوي ځکه دا ډیر مخکې راغلی نو سوات یا کال کې راغلی هغه وخت کې ځانګړی شی او بس داسې و چې هر اپریټینګ سیستم کې بای ډیفالت چلیدو فکر مشته نو اوس ګوره فکر مشته چې دغه انټرفیس نو وروسته ایکسپرټ راغلی انټرفیس نو ایکسپرټ راغلی نو دا ولی امدا پیټ تکینه سوچ دا پیټ بل خوب کنه دا سلور جی بی الته ګور الته څومره کړل دلته په پیټ 32 کې میکسیمم فایل سایز سلور جی بی او والیوم سایز 2 جی بی او الته څومره دی ایکسپرټ کې ایکسپرټ کې میکسیمم فایل سایز 14 ایگزابایټ او میکسیمم والیوم سایز 130 پیټابایټ نو ګور کار څه شو دومره ځکه پیټ موږ زکو 1632 امدغه پیټ ایکسټند کو یعنی څه خاصیتونه چې پیټ لري چې په لینکس کې بم کار کوي په میک کې بم کار کوي اوس خبر به کلیئر ده اما غا ټول خصوصیات دام لري صرف ایکسټندډ ورژن دی دا پر مختللې ورژن دی معنا غا 2 جی بی سلور جی بی هغه مشکلات یې ولا حل مشکل هونی تر دې پوری تاسو به اوس عمل دا وخایم ګورخه چې دا مشکل د پیټ مشکل به ته وخایم ورزل تر رائټ کلیک کوم منیج تر اعظم صحیح ده راشه منیجته ډیسک منیجمنت راځم وګورئ د دې فایل سیستم چې دی انټرفیس د دې چې دی انټرفیس د دې چې دی انټرفیس زبر دا شرینک کم لګ صحیح د لګ زیبتی جدا کم تقریبا 2000 MB صحیح ده شرینک انا لوکیټ شو کنه د من هیڅ فایل سیستم نشته د من چې انا لوکیټ داسن صحیح نشته تلخه رائټ کلیک بو کې نیو سمپل ویلن ته ورشي نیکسټ به کې ور نیکسټ به کې F4 واخله تاسو فکر نه دي نه ته چې کم فایل فارمیټ استعمال کا د تم پیټ 32 استعمال کا نیکسټ کا بس براش راغله خسي راغله نو دلته ګورای رائټ کلیک وکا پراپرټیز تراشه فایل فارمیټ شه دی فایل سیستم پیټ 32 دی او که زدل تراشم کلیک وکم پراپرټیز تا کوم دی NTFS دی اوس ګور اول راشي دغه وګورئ دا هغه مونږ ول سلور جی بی نه زیات فایل نشه غوښتل کنه ور دیز نه راشي د ایسو ایمیج کې شکر د مسله غټ ایسو ایمیج ته تیار دا څومره د خبرې سلور اشاره زیات دی کنه کنټرول سی کاپی میکو او دلته راځم شرطه دی فیټ صاحب ته ای وی The file system Windows 10 بلانکی خان is too large for the destination file system دلته چې کوم ځای کې د غواړي کاپی کی دغه فایل سیستم د پاره د فایل ډیر زیات له حد غټ دی ځان سه معلومات نشته خبره کلیئر ده اوس ګوره کزي فارمیټ کوم دازل پچی مانی په انټرفیس مانی فارمیټ پیټ 32 نه NTFS start okay complete
انټیپس شو نو. اوس راشه اوس تیار مې کاپي اغستې کنه کاپي دا وسه استاد کنټرول وی کومه کتو نه کاپي پریکټیکل ثبوت مې ورسول ته ثبوت ښه یعنی ګوره میکزیمم فایل سایز مو کتو هغه مخکې مونږ ویل چې موږ سره مهم میکزیمم فایل سایز دی میکزیمم ولیوم سایز دی کلسټر سایز دی کلسټر معنا بلاک سایز 4 KB مونږ ورکو هغه مونږ زیاته وایو کوم ویم شو نو اوس په عمل نو کتل چې عمل نو کتل اوس براشو یو بل سیز ممته عمل نو خایم دا یو اس بي صاحبه ده چې دا صاحبه چې راځي کې تاسو هم سوش اته 50 نه رائټ کلیک فارمیټ ګورل ته شاید ماته انټ بخي ایکسپورټ راکې خیال شته ایکسپورټ باندې کوي شم زدا فارمیټ کوم شي کما ورزه کوي شم دا ایکسپورټ باندې فارمیټ کوم پینټ پیس هم فارمیټ کوم دلته اوس د فیر 32 اپشن ماته نه راکې نو زبراشم د سیم ډي نه فارمیټ کوم صحیح ده ګوره اوس تاسو ماته دا سلوش پته اکچولی سلوش پته جی بي یوز بي ده کنه او موږ وویل دلته اوس ما تاسو د شرینک نم کوو خو ما سره د شرینک اوس دومره ځای نشته چې دا پریکټیکل کوم دلته مزه کوو ګوره الته میکزیمم والیوم سایز باندې دا د دې والیوم سایز څومره دی څلور نه وي او د دې څو نو دا چې ما بالکل شپږ اشاره نو ما ویل چې فیټ 32 کې چې 2 جی بي نه زیات شو نه قبل یو والیوم بعد 2 جی بي نه زیات نشي کوي هغه معلومات د نشته تلویزیون سره مشکل دی شرینک موږ د جی بي نه زیات نشو کولای ګوره ولی نشي کوي په پیج کې په فیټ 32 شرینک کوي شي شرینک پیټ نه غواړي شرینک د کله وکړو کنه او ته غواړي دا اساین کې نو ته وایي چې سره کم فایل سیستم چې د 2 جی بي نه زیات زیو تا شرینک کړو فیټ 32 ورته نشي اساین کوي دا به تاسو کوم زه اوس خبر دي کوم چې ما سره 2 جی بي زیات نشته کنه دین چې شرینک کما دا یو اس بي به انتخاب کوم څنګه مخه ده یو اس بي تیار شه د جی ده زه بل تراشم کوي دا فیټ تاړو دا فیټ ته واړو ګور نه واړول کیږي نه واړول کیږي ولې نه واړول کیږي ځکه چې سلوش پته ده سلوش پته ده کنه او دا د سپورټ دا 2 سپورټ لري یو والیوم سایز نه زبر شمه ډیسک پارت ډیسک اته 50 تیار راغسته کنه سلیکټ ډیسک 1 क्लीन तो वो हम फॉर्मेट करा था फाइल सिस्टम में मसावी का द फेट 32 सारा क्विक Rasha please select a volume and try again This is no volume selected. disk haha ये create partition primary بیا ورته چې ولیکم فارمیټ کرا تا اف اس مساوي کا فیټ اف اس مساوي کا فیټ 32 سره کویک ګوره صفر روان شو خو کمپلیټ نو شو ماته لاندې مشکل راکو اے ورچوال ډیسک سرویس ایرر منګ وي مشکل سره مخامخ شو خاص صاحب څه مشکل دی د والیوم سایز از ټو بیگ مخکې راته ویل د فایل سایز از ټو بیگ سلور جی بی نه زیات شو اوس ته وای د والیوم سایز ټو بیگ خو تاسو لاړ شئ تا ته جی بی اس بي راوخلی مشکل نشته 14 راوخلی مشکل نشته 12 راوخلی مشکل نشته 12 نه چې برکیږي this is the limitation of the fate غټ لیمیټیشن هم دا دی نو خدای مسلمان دا خو 1900 یا کال کې 2000 کال نه دی خو ټي بي نو باندې هارد ډیسک راغلی ته وڅ کوي ته 2 جی بی نو باندې زیات ولیم نه اخلي یا په فایل دسه فایلونه دي اوس ما سره 10 جی بی فایل دی نو څه کوي ته اوس ای وی ای د ما سره 10 جی بی دی نو ته اوس نه اخلي نو دا یو ډرابیک دی کنه یو مشکل دی کنه نو دا ډرابیک بل څه خلای انټیپس دا دی او ایکسپیرټ راغلی او تاسو اوس د باید فرق وکړئ ایکسپیرټ عموما موږ کمپیوټر کې نه استعمالوي ایکسپیرټ د څه چیز کنه چې ته غواړې کنه چې ډي زد ایکسټرنل ډیوایس کې استعمالي دا چې لکه د یو یو اس بي چې تی ایکسټرنل دا نو چې ایکسټرنل دا معنی د هم په وینډوز کې استعمالي هم په میک کې استعمالي تاسو په ټو پیژندو چې پیټ مو پیژندو کنه نو انټرفیس خو به ډیر جلا مشکل نو ډیر خېګنې ځان سره راوړي خیال مشته نو ډیر ځت خېګنې ځان سره راوړي دا پیټ 16 او پیټ 32 شوی کنه چې دا موږ سره بيخي محدودیتونه لري نو په کمپیوټر کې موږ کارو یا موږ سره راځي مش به ضروري ډیر ښه پوښتنه ده ګور کتاو کتل دي چې کنه چې دغه نه راشم کنه د فایل سیستم کله د ګرافیک لاره راشم فارمیټ کوم ماته پیټ نه راکې خل شته یمه نو پیټ نور مکرو بس ته وي موږ عموما اوس په چې کوم کمپیوټر دي کې موږ پیټ بيخي نه کارو هغه ست خپل ته چې ټیسټینګ پرپز لپاره کوي نور دا مکمل ختم کړی دي اوس یو ځای کې استعمالي غوښتل چې کوم ځای کې استعمال صحیح ده ها
اوس ګور تاسو انټرفیس مو پیژندلو فیټ 16 مو پیژندلو فیټ 32 مو پیژندلو صحیح ده دا خبر تاسو زده کړلی نو دې تاسو ډیر اسانه پته لګیږي تاسو پته دا مو لګیدل ګرانه چې کوم انټرفیس دی کنه دا بيخي ډیفرنٹ شان راوړل او انټرفیس 5 خو بيخي ډیفرنٹ راوړل خو کوم چې ایکسپیرټ تاسو بل دې کې دا پیټ دی extended شو کراس پلیټ فارم دی ټول دغه غنی لري صرف دغه او دا ډرابیګ ولا ورکم کو سلور جی بي او 2 جی بي دا ورکم شنو خو کلیئر دینه خو نور نشم کلیئر یو غټ مشکل ته بل وایم چې موږ سره عمل مخامخ شوی هغه دا وریا ساتي دا MP3 نه دا پخوانی شان دي کوسنی دا وی پخوانی دي او فیټس کچره پخوانی دي پیټ اوس ختموي موږ نه ګور غرانه د څه کارو کزا کله یو USB پریکټس لپاره کوړه چلاړي کنه کارسه باندې سره MP3 نه ډیری یو MP3 را واخله دا USB نه دا د حتمن پیټ کی دا ته په NTFS باندې فارمیټ کا چې باندې فارمیټ کا په NTFS باندې فارمیټ کا په حکم سره او بیا ورته ډیر نظمونه ولېګا په کمپیوټر کې بای دغه غیبه دلته ما یو بل سیس لیکلو Android device can read interface drives using USB OTG په USB کې تاسو کله کوم موبایل سره خپل USB کنیکټ کړئ دا څل لاري البته OTG ان کې OTG سم ده USB on the go دا وته ان کې معنا USB تاسو د موبایل اخستې شي وسره قرص ته USB کوړه لاړ USB درا واخص انټرفیس باندې فارمیټ کړل او چې ته واچول نظمونه ته خړې واچول کمپیوټر به جګی یس بل مشکل نشته اخلي به دا USB را واخلا او د خپل موبایل سره کنیکټ کړه خاص نو کې خاطر لاره او USB on the go یعنی USB OTG ان کوړه جګی به دلته مې ځکه خبر لیکل چې انټرفیس جګی امدا USB چې انټرفیس MP3 کې واچي MP3 صاحب به نه جګی هغه انټرفیس سره مشکل لري ځکه انټرفیس نیو ټیکنالوژي شاید دي چې ما ګوره انټرفیس has limited support on many portable media player ګوره زیاتو کې شاید یو نیمه وخت کې ایڈوانسي خو کوم چې میډیا پلیئر دي کنه میډیا پلیئر لکه MP3 دا زړی دي فایل سیستم یې مخبل دا عملاً کړو عملاً ما دا او وخت کې په بوګدو پوي دي چې سره ځلمه چې سره کوم سپورټ نه کوي په چې سرچ پسې کو جواب اداره کو چې انټرفیس په میډیا پلیئر باندې سپورټ نه ځکه دا نوی فایل سیستم دی نو ګور فیټ چې یا ساتي فیټ عموما فور چیز د پاره استعمالي خبري د سې ډیوایسونو چې هغه د باندې نه وصل کیږي لکه USB اوس ګور کته مم ریکارډ انټرفیس فارمیټ کې کنه ستاسو سمارټ فون به اخلي مشکل نشته خو چې کته چې ته یاد وساتګا چې یو مم ریکارډ را واخله انټرفیس کې ساده موبایل کې واچو دی ځکه انټرفیس نوې ټیکنالوژي ده د دې فیټ یو غټه خګنم دا چې ډیر زیات شیان سره پورت دغه دی کمپیټیبل دی دلته ګور راشه عموما د چیز لپاره استعمالي دلته د چې ما کمپیوټر لیکل لري ګور کته کمپیوټر کې استعمال کوي څه کې نه استعمالي اوس ګور چیز لپاره سوټیبل دی د چیز لپاره ول دی USB فلش ډرایو لپاره ځکه هر رقم ډیوایس کې بچول کیږي میموري کارت دا ایکسټرنل هارد ډیسک یا پورټیبل میډیا پلیئر سچ از MP3 ګور ډیر ز ټربل شوټینګ سټپ مې دلته درکړل او کوم ریکارډ څه خراب شي مشکل به هم دا چې موبایل کې راغلی چې انټرفیس شاید دغه ته چینج کړ فیټ تا نو ګور بوک دا خبره دلته کړی چې یو فیټ چې کوم دی کنه کراس پلیټ فارم دی په وینډوز کې استعماليږي په میک اپریټینګ سیستم کې هم استعماليږي او په لینکس کې هم استعماليږي او فیټ چې دی ډیر ز سوټیبل دی هغه ایکسټرنل شان د پر سوټیبل دی USB میموري کارت MP3 د پاره دا موږ ذکر بری و خبر تاسو ذکر چې کله دا انټرفیس چې دی د منتای سو USB فارمیټ کړي و نو شاید ساده موبایل اکثره وخت جګنی کی یا MP3 هم جګنی کی ځکه هغه سپورټ نه لري خو موبایل د OTG لاري جګوي شي مشکل خو نه او بل دا تاسو ځکه چې دا کوم چې فیټ دی دا فایلز میکس فایل سیستم فایل سایز پکې څومره دی او میکسیمم ویلیو سایز پکې څومره دی دا خبر تاسو ځکه او دا درې وانه ځکه مهم دا دی فیټ 16 فیټ 32 انټرفیس او چې استعماليږي ټول انټرفیس استعماليږي او په سرور کې NFS استعماليږي خر صرف ایکسپرټ تاسو ځکه چې دا ایکسپرټ ام د دې پیټ ایکسټندډ ورژن دی ام دای تغییر کړی دی لګ ایڈوانس کړی دی بس نو خصوصیات پکې ټول ام دي مشکل خو نه یعنی خبره به کلیئر شو کنه تاسو فیټ مو پیژندل عملاً ما څه وکتل وس د انټرفیس ځان سره د چې میکسیمم فایل او میکسیمم والیوم سایز دا خو زیات شو زه نور تغیرات هم ځان سره خېګړې ځان سره راوړي شی وکړل خېګړې ځان سره راوړي خبري کمپریشن پکې راغلی چې پکې راغلی کمپریشن چې موږ یوټیلیټی سافټویر کې کارم کړو او بل یو سیس پکې راغلی د ډیسکوټا وای لوکل سکیورټي پکې راغله انکریپشن پکې راغلی
نو دا به ان شاء الله راتلونکي لیکچر کې بیا مونږ کور کو دا لږ مهم دي دا کمپریشن باندې تیار مخکې مونږ کار کار کړی هم کړی انکریپشن باندې مونږ کار کړی او عمل مې ته خو دریم چې یوزر می چینج کوي نه دا کو سمپل او ډیسکو ټا باندې به خبرې وکړو او لوکل سکیورټي ډیره مهم ده چې لوکل سکیورټي چرته نه و په پیټ کې نه و او د تبویم خم چې یو یو اس بي به موږ په پیټ باندې پرمیټ کوو به تاسو خم چې لوکل سکیورټي پکې نشته نو دا به ان شاء الله راتلونکي لیکچر ته موږ موضوع شي زبم پرشم تاسو هم پرشي است صحیح ده او ډیر مهمه موضوع ده